به پاکستان. این مظاهره کنندگان که شمارشان به صدها تن می رسید باشنده های بلوچ ولسوالی های ریگستان، سپین بولدک و شورابک کندهار بودند. اعمال دشمنانه دي د افغانستان د خاورې لپاره همیشه دغه کلک غندو. حاجی نصرالله خان یکی از تنظیم کنندگان این مظاهره گفت پاکستان باید از مداخله و حمله بر مناطق سرحدی دست بردارد. د پاکستان دغه شوم پلانونه چې زموږ پر پاکه خاوره عملي کوي په کلکو الفاظو سره غندو او د خپل ملي پولیسو او ملي اردو حمایت اعلانوو. هر هغه ملک چې زموږ پر پاک حریم د تجاوز پلانونه جوړوي او زموږ په سرحداتو کې شوم اهداف ترسره کوي نو بیا موږ مجبور یو چې د خپلو سرحداتو د هیواد او استقلال څخه په کلکه دفاع وکړو. تظاهر کنندگان همچنان با نشر یک قطعنامه از جامعه جهانی و دیگر کشورهای جهان خواستند تا از مداخله کشورهای منطقه و حملات پاکستان بر افغانستان جلوگیری کنند. دغه عمل چې د افغانستان د وطن او د خلکو دشمنان له طرفه زموږ په ګران هیواد افغان او پاک خاوره چې په سپین بولدک کې تجاوز شوی دی او زموږ د قهرمان د وطن مدافعین شهیدان او ټپیان کړی دی. موږ دغه د تجاوز عمل په کلکه غندو. قابل یادآوری است که پنجشنبه گذشته میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان درگیری صورت گرفت و در آن یک پلیس افغان کشته شد و 2 تن دیگر زخم برداشتند.